الذين آمنوا كتب عليكم الصيام دا اوس دریم حکم دی صيام روزه ته ویل کیږي او روزه د اسلام په ارکانو کې سلورم نمبر رکن دی اول کلمه ده بیا منځ دی بیا زکات دی بیا روزه او پنځم نمبر حج د روزي چې کوم فرضیت راغله ده د روزي فرضیت راغله ده په مدینه منوره کې په دویم کال باندې د شعبان په میاشت کې په دویم تاریخ د شعبان په 2 تاریخ دویم کال او مدینه منوره نو په مکه معظمه کې روزه نه فرض د دې سلورم نمبر رکن دی اول کلمه ده بیا منځ دی بیا زکات دی بیا روزه او پنځم نمبر حج او د روزي چې کوم فرضیت راغله ده د روزي فرضیت راغله ده په مدینه منوره کې په دویم کال باندې د شعبان په میاشت کې په دویم تاریخ د شعبان په 2 تاریخ دویم کال او مدینه منوره نو په مکه معظمه کې روزه نه فرض د دې روزو نه مراد د رمضان روزي دلته دا سوال دی چې آیا د رمضان د روزو نه مخکې په مسلمانانو باندې سروجي فرض وي که فرض نه وي د رمضان د روزو نه مخکې ایام بیز فرض وي ایام بیز سپینې ورځې یعنی 14 ورځ 14 ورځ 15 ورځ کله چې د سپوږمۍ په کې سپینه راختلي دا روزي فرض وي او دویم نمبر دا د عاشورې روزه چې کوم لسم محرم الحرام دی چې د حسنیان ورځ ورته مونږ وایو دا روزه فرض وي بیا چې کله د رمضان روزه راغلي دا روزه بیا منسوخ شولې الله فرمایي مسلمانانو فرض شوی دي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې په خلکو باندې فرض شوی چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوی دي په سابقو امتونو باندې روزه فرض وي ودلته سوال دی الله وی کما کتب لکه څنګه چې فرض شوی دي نو دا تشبیه پس کې ده یو سوال دار چې دا تشبیه ده په عادت کې تشبیه ده پس کې په عادت کې عادت څه مطلب عادت مطلب دا څنګه چې په من باندې د ایام بیز روزه فرض وي اول کې دقه شانې په پخوانو امتونو باندې د ایام بیز روزه فرض وي څنګه چې په من باندې د عاشورې روزه فرض وا دغه شانې د عاشورې روزه په مخکینو امتونو باندې فرض وا د تشبیه په عادت کې ده یو تشبیه په عادت کې ده دویم نمبر تشبیه په عادت دا معنا ده او رسو بیا دا منسوخ شوی دي دویم نمبر معنا ده چې څنګه په من باندې یو میاش روزه فرض ده رسول الله صلی الله علیه وسلم راوته ویلو دا سه صحابو ته आवाज وکړو چې الشهر هکذا وهكذا وهكذا چې میاش با د سینو درې زره لاس مخامخ کول د 30 بیا بل مخکې چې الشهر هکذا وهكذا وهكذا یو کته به کم کړل مطلب یو کم دیش نو معلومه دا شو قمری میاش کله د 30 کړه د 29 نو رمضان هم کله د 30 کړه د 29 نو څنګه چې په من باندې د رمضان روزي 30 یا 29 ورځې دي دغه شانې په اهلي کتاب باندې هم 10 روزي وي اهلي کتاب باندې روزي سوي 10 اوس اهل کتاب اگر چې څوک نه نسی خو هغه د 2 میاشتو روزو قایل دي دا ولې د 2 میاشتو قایل دي مونږ ویل چې هغه باندې 10 ورځې روزي وي دغه جواب دا چې دا روزي خو موږ د قمري میاشت په حساب باندې نسو کنه شمسي خو نه دا چې بس بیا د ګرمۍ د یخنۍ په پته لګي دي دا خو قمري د کله په ګرمۍ کې راځي کله په یخنۍ کې راځي د اهل کتابو ته لګران شو چې کله په ګرمۍ کې روزي نیول بو تګران شو چې نشو نیوي ولې ذکر وو چې دا وکاله په یخنۍ کې ونسو 2 میاشتې به ونسو دوا د یوې میاشتې نه ځان له 2 میاشتې کړل نور حقیقت کې الله تعالی دې شوجي په باندې هم پرس کړی دی او دې شپه باندې هم پر شوی تشبیه په عادت شو او دویم نمبر تشبیه دا په مطلق فرضیت کې دا معنا علماء کړی دا مطلق فرضیت دا دی چې بس دا الله تعالی پتہ په هر امت ځان ځان روزي وي لکه یو د سليمان عليه السلام روزه دا سليمان عليه السلام چې هغه نه روزي په هر میاشت کې نیولې د سره سره صوم داوود داوود علیه السلام یو ورځ روزو او بل ورځ دا بوزو دا روزي وي هغه مردا چې صوم وصال دا نشته صوم وصال مطلب دا ټول مر روزي ټول مر روزه به نشته نبی علیہ السلام نه رسول الله یعنی صوم الوصال رسول الله منع کړل چې ټول یو سړی ټول مر روزه نه نیسي نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې دی درې کسانې خپل رالل او دوی راتل چې موږ د نبی علیہ السلام د عمل ته پوښتنه وکړو چې نبی علیہ السلام څنګه عمل کوي نو کله چې اولاد نبی علیہ السلام په کور کې نو حضرت عائشہ رضی الله عنها په کور کې و دوی تاسو کو نبی علیہ السلام څه شو لا بهر وتلې ده ورسره راغلی وي موږ د نبی علیہ السلام د عمل تاسو کو چې څنګه عمل وکړو
حضرت عائشہ رضی الله عنها او د نبی رسول الله د ټول معمولات وی چې دسي عمل به کول دسي به کول نو حدیث راځي کانهم تقالوها دوی تر عمل کم ښکارا شو چې نبی رسول الله او ویل چې اين نحن من رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه مون پیغمبر ته چیرته رسیدې شو پیغمبر ته مخې ګناهونه ټول معاف شوي دي یو کس پکې چې اما انا فاصوم ولا افطر زه به ټول مر روزنی سم او بوزه کېږم نه دویم ویل چې اما انا فاصلي ولا ارقد زه به ټول مر مونږ کوم او د کېږم نه او دریم ویل چې اما انا فلا اتزوج النساء ذو وعدنا کوما درېونه قسمونه وکړه خدا د دروازې په خوا کې دي نو حضرت عائشہ رضی الله عنها دا خبره واورېدلې کله چې نبی رسول الله مخام راغی نو حضرت عائشہ ورته ویل چې د درې کسان دا خبرې کړې دي راوی غوښتل چې رال ورته انتم الذين قلتم كذا وكذا تاسو دا خبرې کړې دي نو ویل او نبی سلامت وی اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم زه پتاسو کې د الله نه ډیر تقوادار او ډیر رندو کېما خو زه سکوما اصلي وارقد اصوم وافطر واتزوج النساء کله ودیما کله خوکما کله بوزیما کله رجما وزما ودونه مشتا نه بیبیان رسول الله به یو خود ژوندې وي یو لسی ودونه کړی دي نو هغه د خپل عمل اسلامي وکړه نو سومې مثال نشتا او د روزي کم تاریخ چې دی نو کله چې روزه اول فرض شول اول د ایام بیز او د عاشورې روزه دا بیا ختم شولې یو پکې دا تغییر راغی ځکه په روزه کې تغییر ډیر راغلی یو دا تغییر راغی دویم تغییر پکې دا راغی وعلى الذين يطيقونه کې ان شاء الله راشي ورستو په دغه آیت کې آیت نمبر 184 کې چې دویم تغییر پکې دا راغی چې الله ویل چې رمضان مې فرض کو خدای چې خپل خو خدا ک رمضان روزه نسی او ک رمضان روزه نه دا د خپل روزه په عوض کې فدیه ورکړي نو اجازه ور چاته خو بیا حکم راغی چې من شهید منکم شهر فلیصومه د رمضان میاشت به هر سړی نسی لہذا دا تغییر ختم شو بیا به دریم تغییر دا راغی چې ټول میاشت روزه فرض دا اوس په کې دوه کسانو ته اجازه نور نه ان شاء الله را وشي هغه دار چې سړی په سفر باندې دی بیمار دی نو مسافر روزه پړې شي او بیمار روزه پړې شي دا درې تغیرات پروژه کې راغلي دي یا ایها الذین آمنوا مسلمانانو کتب علیکم الصیام پر شوید پتا سبحانه روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې پر شوید په خلق باندې من قبلکم جساس مخکری دې کې اشاره ده چې روزه د عهد ادم نه ال الان نو سپورې د هر امت خصوصیت لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو د الله نه ویریږئ تقوا د فکر راشي دا د روزي هغه حکمت ده فضیلتونه مختلف حقوق کې بیانېږي دا تفسیر کافی و ایام معدودات صوموا ایام دشمیر پورزو کې چې دیرشتي یا یو کم دیرشتي فمن كان منكم مريضا او سوق چې په تاسو کې بیمار او علی سفر یا په سفر باندې وي د مرض لپاره صحت شته نشته چې څومره وسړی بیماری روزه بخوري د مرض لپاره دا صحت نشته چې دومره به بیماری چې دا به وشکیږي او دومره سختی په دین کې نشته لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا بعض وي دومره وسړی بیماری چې دا اسمان زمکه نه پیژني اسمان زمکه چې نه پیژني دا خو بیا ژوندې نه لہذا علماوی مرض دیته و چې هغه د ډاکټر مرض وي چې دوايي خوري دغه په دغه کې بیا سہولت دی او په دې کې بیا رخصت ته سره روزه نیوي شي خو د بیماری باوجود سره روزه نیسي نو لاندې راځي چې انت صوم خير لكم کروجم نیولا دا غرامت دی او علی سفر یا په سفر باندې رواني کوم چې شرعي سفر دی فعدة من ايام اخر بیا شمیر قضا د پاره نور ورځو فعدة للقضاء بیا شمیر قضا د پاره من ايام اخر د نور ورځو په نور ورځو کې بیا روزي نیسي خو دې کې د تتابع شرط نشته ګوره څنګه چې خو هغه غشنه نیوي شي او که چا د یو رمضان روزي پاتې بل رمضان براشي بیا به د بل رمضان روزي اول نیسي او قضا به ورسته کوي دای معنا وعلى الذين يطيقونه دا دو قسمه ذکر بګراغه چې یو مریض روزه پړې شي بل مسافر چې کله د سفر نه راغی او کله چې روغ شو نو بیا به روزي نیسي وسیو دائمی مریض دائمی مریض دا لکه شوګر مریض خو دائمی مریض دا خو نه ټیکي یا دا چې د ګردو د بیمار اگر چې د الله په فضل ټیکي دی هم شو خوا مدار چې دا مرګ شوګر دی یا د ګردو بیماری دا یا فالج دی دا څه بیماری چې هغه د ځان نه خبرېږي نه او ګرانه د روزه دعای نه خوري دا وې د پر بیا دا چې دی ټول ورفیدی ورکې دی بیا قضا نشته خو عام سره بیمار شو نو د عامي بیماری فدیه نه ده بلکې د هغه قضا ده بیا د عام سفر بیا قضا ده د سفر د روزي مبارکي احادیثو کې روایت موجود دی هغه دي
چې د سفر په دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم وی او الله وی چې تاسو روزه منیسئ ورسته ونیسئ. حالان کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په سفر کې روزه ثابت هم ده، نو هم په سفر کې روزه ثابت ده او په قران کې رخصت هم راغلی چې تاسو پڑھئ شي. دا غي جواب علما دا کوي سړی بزان ته ګوري که په سفر کې په بیماری کې روزه نیولو کې سخت ډېر زیاته وا تکلیف نو بیا روزه خوړل دا فضیلت دی، دې کې اجر ډېر دی. که په سفر کې او په بیماری کې روزه خوړل دا روزه نیول ګرانو نو بیا روزه خوړل په دې کې خیر دی، په دې کې اجر ډېر دی. او بالفرض که په سفر او بیماری کې روزه نیول آسان نو بیا ان تصوم خیر لكم. دلیل دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په روزه کې په سخت نماز پخین دا ټیم کې شو نو بس چا سور لمنډه والا چا وګول منډه والا ډېر زیات ګران شو. حتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل وختل چې د ملګرو په ځان وبراړولې په خپل په ځان باندې وبراواچو نو اخر وی چې بس روزه ډېر سخت ده په خپل مو بوس کړي او المدا بواله اوس کې روزه ماتي کوي روزه ماته شو. دې ټیم کې مشکات کې دا حدیث موجود دی. دې ټیم کې یو کس راغی و یا رسول الله غپلانی ملګری روزه نه ماتي تا ماته کړه موږ ماته کړه دوی نه ماتي. رسول الله وتوي ذالک العصات دا نه پرمانه دي، دا نه پرمانه دي. نو هغه ځکه روزه نیول کو ته نه پرمانه ویل دلته ان تصوموا خير لكم ورته ساز لپاره نو کیفیت ته وکتل غواړي که سخت به ګډه روان نه نیول پکار دي بدل نه نقصان مو ورکوا او کني ول آسان نو بیا به خیر ډیر زیات دی. فائدة من ایام اخر شمیر دې ضرور ورزو وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. دینه مخکې دا سنورو داسې انسانان شته چې هغوی ته روزه نیولو کې رخصت دی. یو د قرآن نه معلوم شوله مریض ته رخصت دی، مسافر ته رخصت دی. دریم نمبر الشیخ الخریف. شیخ الخریف دی ته وایي داسې بوډا چې هغه عقل کې بس ختم شي. بوډا دوه قسمه دی، شیخ الفانی وایي. شیخ فانی دی ته وایي چې دا داسې اویاو کالو نه بره شي نو بیا د قوا کمزوري شي، دغه د شیخ فانی ویل کېږي. او یو داسې بوډا شي چې هغه په خوب نه پوهېږي نه، هغه په دې نه پوهېږي چې زمانه مطلب امتیاز یې لاړلې ما مونځ کړی دی که نه مې دی کړی دا پته ورته لګي نه. او شیخ فانی خدا دې پوهېږي خو قوا یې کمزوري دي. نو دا دواړه بوډاګان روزه خوړی شي نو دوی دپاره حکم دا دی چې دوی به فدیه ورکوي، دوی فدیه ورکوي. مریض او مسافر دوی به قضا کوي او دا ډېر بوډا او شیخ فانی دا به فدیه ورکوي. دې سره سره عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دوه زنانه دي هغه روزه خوړی شي. یو حامله زنانه چې د هغې په خېټه باندې ماشوم دی نو او دا وایي که زه خوراک نه کوم نو دې ماشوم ته تکلیف رسېږي لهذا دا روزه خوړی شي خو دا به فدیه نه ورکوي بلکې دا به قضا کوي. دویمه مرضعه د بخاري کې روایت دی عبدالله ابن عباس مرضعه چې کله ماشوم له پی ورکوي او دا زنانه کمزوري ده او پی ورکوي او روزه شي نو بیا په دې کې پی بنوي او ماشوم ته به تکلیف ملاویږي نو دا زنانه هم بیا روزه باقاعده خوړی شي او دا به فدیه نه ورکوي بلکې دا به قضا کوي. دا مسله شو. او دې سره سره ماشوم کوم چې بلوغ ته نه دی رسېدلی نو په ماشوم باندې روزه نشته، روزه خوړی شي نو ماشوم باندې نه فدیه شته نه پې قضا شته. حتی چې بلوغ ته ورسېدو نو بیا په ده باندې قضا ده. او دا عام طور خلک تپوس ډېر زیات کوي په دې ماشوم باندې روزه اوري که نه اوري دا چاته څه پته لګي، دا تپوس مه کوئ. دې صحیح خبره هم دا ده چې اول خو که د بلوغ کومې نښې دي برېت راتللی ګیر راتللی وغیره وغیره نو یو دغه علامات دي. نو کله چې ماشوم د 14-15 کالو ته ورسېږي مور او پلار له پکار دي چې په ده نظر ساتي چې مطلب د برېت راغلي که نه دي راغلي، اثرات به شروع دي که نه دي شروع. نو که دا د بلوغ علامې د 12 کالو په 14 کالو کې رالي هم به ماشوم بالغ بیا روژې نیسي بیا منځونه کوي. ها علما وایي بالفرض که په ده باندې د بلوغ علامې نشته د بلوغ نښې پرې نه ښکاره کېږي نو بیا چې 15 کالو ته ورسېدو نو که بیا یې نښې نه شته بیا به روژې نیسي، بیا بالغ دی، بیا شریعت ور بالغ دی. نو دا اوس تپوس کوي چېرې په دې ماشوم روژې کېږي که نه کېږي نو دا چاته څه پته لګي، دا مسله ده. او دې سره سره علماء ابن همام حنفي رحم الله لیکلي دي چې کله کله تند او دا لوږه دې حد ته ورسېږي دې حد ته چې سړی کېناستې پاڅېدی نه شي، دې حد ته ورسېږي تنده، دې حد ته تنده ورسېږي، دې حد ته لوږه ورسېږي. ابن همام صاحب دغه صورت کې روژه بیا سړی ماتولی شي ځکه دا هم عذر دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ان الله تعالی انسان لا دغه د وسته زیات تکلیف نه ورکوي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. دا اوس بل حکم دی. بل حکم دا دی دا آیت داسې یو آیت دی چې په دې کې د علماو تقریبا سنه لس اقوال دي او ډېر زیات تفصیل او تفسیر د دې آیت په مختلفو تفاسیرو کې شوی دی.
چې دې آیت څه مقصد دی د مشکلات القرآن نه دی د دې سیده ساده مقصد کوم چې په بخاری کې روایت ده د حضرت سلمہ ابن اکوع رضی الله عنه سلمہ ابن اکوع روایت د بخاری ده چې دا په بدء الاسلام کې د اسلام په ابتدا کې اجازه تو کڅوک روزنی سي روزدي ونی سي او کڅوک روزنی نسی نو هغه ته اجازه ته چې هغه د یو روزه په سر باندې فدیه ورکړي دی یو مقام دی سړی دی غریب زکه یو افطاری دا یو سحری دا ټوټه مخراج دی ورکی بس یا 2 کیلو په باندې 2 کیلو چې کوم غنم دی هغه دی ورکی ورلا نیم سوا غنم او پورا سوا اور بشو بده کی پورا سوا دی هغه الله پکې پټته د سی وایا وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين لا يطيقونه لك قرآن ترزي أن تزل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ألا تزل إحداهما ألت لا پڑھتے وعلى الذين يطيقونه او باقي کسان وانش طاقت دروجین لري بیا په خبر آسان شول طاقت دروجین لري لکه بوډا دی بیمار دی وغیرہ وغیرہ هغه دی بیا ورکه یو خوراک د مسکین دا درې تفسیره سلورم نمبر یو تفسیر پدې کې یو علمي غني خبره ده هغه دا چې دا اطواق یطویق اطواقه باب افعال له او باب افعال کې یو خاصه ده سلب الماخذ چې معنا مصدری بر دینه د حمزه په جبانی ختميږي دا معنا وکا وعلى الذين او باغ خلق باندې یطویقونه چې طاقت دروجه دي سلب شوی وي د طاقت دروجه نه لري فدیه طعام مسکین بیا په فدیه دا د یو مسکین خوراک دی نو بیا دغه مخکینه تفسیر او دا تفسیر یو شان شو دې سره سره بعض علما پکې ناشنا معنی دا کړی دي لکه شاہ ولی الله رحمه الله وی د دې مطلب دا دی د فدیه طعام مسکین نه مراد صدقه الفطر ده صدقه الفطر یعنی کله چې روزه ونی ولا نو په دبانې او یوازې روزه نه ده بلکې روزه چې ونی ولا بیا صدقه ده شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله وی د دې مطلب دا دی وان تصوم یطيقونه مطلب دا دی چې ځان له طاقت لري نو ځان له روزه ماتي وکي خو ما خام بل کسر افطاری تنظیم وکي دینه هغه مراد دی چې ځان له خوري بل تنظیم سره هم وکا د بل تنظیم هم سره وکا چې ځان له خوري بل پکې ورکا او نبی علیہ السلام فرمایي چې د بل روزه تنظیم دی وکړو داغه د روزه ثواب الله تعالی درکړي صحابه الله قرآن دا نبی علیہ السلام ورته ویل چې کتا سو یو ګډ او بچاله ورکي یا یو کجور ورکي هم تاسو الله هغه ثواب درکړي دا معنا ده او بعض علماء په کې دا معنا لیکل اما نه دا جمع بین العبادتین دی جمع بین العبادتین دا معنا ده چې روزه هم نساء او د روزه سره سره پکې خیرات هم کوا نو ډیر روزه چې دی ولې ډیر خیراتونه دی هم وکړل نو جمع بین العبادتین دا خو د علماء خپل اقوال لبدې کې صحیح خبر هم دادا چې د دین مراد دغه دا چې اول اسلام کی اجازه تو بیا اجازت منسوخ شو د سلمہ ابن اکوع حدیث ته بخاری کې لہذا آیت منسوخ دی ولاندې آیت ول ناسخ دی چې من شهد منکم شهر فلیصمه دی او مولانا انور شاه کشمیر رحمه الله بکې دا خبره هم کړې ده چې دینه مراد ایام بیز دي ایام بیز او دا پاول کې دا حکم بیا چې کله ایام بیز منسوخ شولې د رمضان روزه الله لہذا دا حکم منسوخ شو نو علی الذین یطیقونه پاکستان باندې چې طاقت روزه لري فدیه پدمانی فدیه دا تو مسکین د خوراک د یو غریب فمن تطوع خیرا چاچی په خوشحالی سره وکړو د خیر یو کار خوشحالی د خیر کار څنګه دی جمع بین العبادتین وکړو یا د فدیه چې کوم واجب وا دا غینه زیاته ورکړه څنګه زیاته ورکړه کله نه په مذهب دی چې په غنمو کې نیم سوا ورکړي نیمه دړی او په دې نور وربشو کې او په کجورو کې او په دې دانو مانو کې بیا پوره سوا دی پوره دړی دا نو نیم سوا دی او د پوره سوا ورکړو دې ته ویل کېږي فمن تطوع خیر او فقها د حجاز داوي د حجاز فقها چې دا بس یو نیم کیلو دی یو نیم کیلو او خیر له دا ډېر غوړه دی وان تصوموا خیر لكم او کرو جمعنی ولادا ډېر غوړه وستاسو لپاره ان کنتم تعلمون کتا سو کویږي